پر موږ باندې جهاد فرض دی واجب دی خامخا به موږ کوو د دوی په مقابل ټول مسلمانان به د دوی په مقابل درېږي نو پر موږ واجب ده شرعاً چې موږ ته دفاع د وطن څخه پر موږ واجب ده کنه ده واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم وعن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم أمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ګرانو محترمینو زه نن فتوا درکومه ټول به غوږ ورته نیسئ ټول دلایل ته به غوږ نیسئ او سر تر پای به اورئ او ټول علما به پر دې نظر ورکوئ ګرد علما ټول به په دې کې نظر کوي. اول زموږ د افغانستان دی اوس پاکستان پر دې باندې حمله کوي حمله پر کړې ده او یو پلان پر څو وارو باندې اوس موږ ته دفاع د وطن څخه پر موږ واجب ده کنه ده بالکل زموږ وینې باندې هغه زموږ وینې راتویوي زموږ تر ټولو اول دا وایي چې دغه دفاع پر ټولو د افغانانو باندې واجب ده بلکې بیا به وروسته درته وایي چې پر ټولو مسلمانانو اول پر چا باندې واجب ده پر افغانانو خامخا واجب ده شرعاً چې د پکې به جهاد به وردانګي ورځبه د پاکستانیانو د پاکستان د فوج به جنگ کوي. اول د آیات یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم الله پاک وایي چې د الله په قول وکړئ د الله اطاعت وکړئ د الله د رسول اطاعت وکړئ او د اولي الامر اطاعت وکړئ. نو زموږ اولي الامر اوس هغه دی د دوی سره په جنګ شکل دی موږ ته وایي ورسئ نو پر موږ واجب ده شرعاً چې موږ به جنګ ورسره کوو. د امیر امر تر هغه سنې واجب دی تر څو چې د شریعت خلاف فتوا یې نه کړي. دوهم دا خو آیات شو چې هغه خامخا پر موږ واجب ده او دا جنګ واجب دی بیان درته کوم. دوهم د عرفجه روایت قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول د نبی علیه السلام څخه وایي هغه ویل من اتاکم که څوک تاسې ته راغی په داسې وخت کې چې امر ستاسې جميع پر رجل واحد یو مؤمر و دا بل څوک درته راغی اراده یې درلوده ستاسې له کاره در ماته کړي ستاسې جماعت هغه در متفرق کړي فقتلوه تاسې مړه کړئ. ګرانو محترمینو دا هېڅ لا بله نه لري هغه دغه لري چې زموږ خپل پر امیر راجمعي خپل د امیر سره اتحاد ټول افغانستان علما عام خلک بلکې مختلفو رایو مختلفو قومونه او مختلف مذهبونه والا ټول پر متفق یو نو دوی دغه غواړي چې زموږ هغه جماعت را متفرق کړي. دا یدوا په حدیث دوم حدیث عن سعید بن زید قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد. ترمذی وايي دا حدیث حسن صحیح دی. هغه وايي سعید بن زید من رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال چې هغه څوک په نس د مال مرسو شهید دی که څوک مرسو په نس د دین شهید دی که څوک مرسو په نس د وینې شهید دی که څوک مرسو په نس د اهل شهید. دا خلک موږ پر اهل حمله کوي دا خلک موږ پر دین حمله کوي دا خلک موږ پر هغه پر بالکل زموږ وینې باندې هغه زموږ وینې راتویوي زموږ هر څه موږ پر اهل هر څه پر هر څه معامله کوي. نو د دغه وجې څخه پر موږ باندې جهاد فرض دی واجب دی خامخا به موږ کوو د دوی په مقابل ټول مسلمانان به د دوی په مقابل درېږي. دغه حدیث په باب القتال والرصاص کې دغه حدیث نور هم ویلی دی که دونه مال شهید شو دا پیدا دغه رقم هغه حدیث رقم دی هغه 4022 دغه رقم په نسائی کې 1421 او دغه رقم 4095 دغه رقم په چا کې بیا ورته ګوري هغه په بخاری کې هم د حدیث راغلی په مسلم کې هم په ټولو کې دا رقمونه د حدیث دي. دا یا بله او اجماع دا دی چې اجماع راغلی د هغه څوک که غالب سو پر یو جهاد توفیدی کې اقامت وکړي لکه زموږ چې پر دې جهاد غالب سوي زموږ امیر مؤمر دی موږ پر ولاړ نو شرع الله خدای مشروع کړی دی چې انلوه علیهم البیعة بالسمع والطاعة د امیر لره پر دې خلکو باندې هغه دا بیعت په سمع او طاعت لازم دی دا مشروع سوی دی. نو خود زموږ به د په قول کو د سره بزو څلورم په عقلم دا دی وطن لکه بیت نو مسلمان چې خپل د بیت او د دار صدقه کوي دا رقم د وطن سره د مسلمان بنده پکې. ګرانو محترمینو دا خو راولاړ شو په څلورو وجوه او محبت د وطن کسر فطري دی. محمد رسول الله چې د مکې مکرمې څخه ووتی مکې مکرمې ته مخ راواړه او بارول کسا
هغه اهل زه نه وایستلی، ستا قوم زه نه وایستلی، زه به د دې وطن زه نه وای وتلی. بله خبره اوس خلک دا وایي د پاکستان ټولو علماو ته وایي چې اول چې دا سره در تسلیم کړو چې د پاکستان فوج اسلامي نظریه لري او دا اسلام دی او تر اوسه پورې کنه دا هغه څوک دی، دا هغه څوک دی چې د کافرانو د کافر معاون نور په دې کار نه لرم چې مرتدیانه د افغانستان باندې دا زموږ ټول علما په پاکستان کې وسیږي، دا مسلمانان زموږ ورونه دي، د علما زموږ استادان دي، زموږ انډیوالان دي، هغه ټول ته دا وایي سیاسي علماو ته او دا غره کوم مذهبي علماو ته د مدارس علماو ته دا ټول ته وایي اول د کافر معاملات نه وکړي، امریکا ته نه کوي پر مسلمان ملک چې امریکا ته ورکړي دا د کافر معامل نه بدل کیږي، د کافر د معامل مرګ نه دی روا. دا تاسو فکر وکړئ چې علما خو تاسو راولار شي په دلیل مشته جواب راکړي د یو فاسق او د فاجر د علم په جامع کې مشته جواب نه راکوي چې هغه یو فاسق شرابي وي د شراب سره ګیر چې دغه په دغه تاسو مشته جواب راکوي. د سم عالم د شیخ الاسلام په خپل دې مشته جواب راکړي، هغه د یو داسې عالم چې مشته مسلمان وي، هغه دین زده وي، هغه په اسلام پوهیږي، هغه په فتوا پوهیږي، هغه تقوا لري، دغه په خپل دې مشته جواب راکړي. مش په خبرې ساو ته چې وایي چې دا اول خداګر سره د کافرانو معاون دي، دا د ګوسم د کافر د لپاره کار کوي، د کافر د معاون حکم تر کافر بدتر دی. خدا ستاسو در معلوم دي، خواوینه د کفارو د لمز نه پر کې جاوینه د کفارو هغه خو ضرورت نه ستاسو علما یاست. دومره خبره د ټول علماو سره د پاکستان او د مسلمانانو د فاک مسلمانانو سره چې هغه خلک بیا چې خصوصي ظلمونه ورسره کړي دي لکه بلوچستان او پښتانه دي، ټول علماو ته دا وایي چې دا آیات غوړ ونسي. الله جل جلاله وایي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله جل جلاله وایي وکړي د دې ټایپې د مؤمنانو هغه سره اختصي تاسو صلح دی پابند کې وکړي، کوي پر بل بغاوت وکړي. دا نو ګران محترمینو تاسو ټول علماو ته دا وایي، تاسو دا علماو ته دا وایي اول خدا د پاکستان فوج دا د کافر معلم دي، د کافر د معلم مرګ روا دي، ټول مسلمانان ته مرګ روا دي. تاسو دا مسله وګورئ، نور نه هغه د کافر معاملات پر مسلمانان نه وکړي، اوس د کافر لاس پوست نه د کافر پروژه نه نو هغه سره هغه خلک دي. خو بیا هم که چیرې هغه نشي سم د مسلمانان شي، یو مسلمان چې د بل پر مسلمان پر مملکت باندې حمله وکړي، پر حاکمیت باندې حمله وکړي، اول خو تاسو د دوی په مابین کې صلح وکړئ، که یو بغاوت پر ابل کاوه خامخا نو تاسو خامخا هغه جنگ وکړي دغه سره چې بغاوت کوي. نو خدا دې موږ خپل امیر ته ټول مشتست اطمینان درکو، خپل امیر د طرفه سره کدی پر موږ جنگ ونه کړي، موږ امیر موږ بندو، موږ خپل امیر ته وایي چې بلا به جنگ نه کوي، کني موږ علما ستاسو په خلاف فتوا ورکو. دغه څه تاسو ولې ولا خپل امیر ته داسي زموږ امیر شرعي دي، چې امیر داسې امیر څوک دی؟ تاسو خپل امیر ته خپل ځان سره وګورئ، علما او تاسو وګیلا د تاسو موږ استادان په قرآن خو ځګر سره پوهیږي، څوک نه پوهیږي تاسو موږ ته راولاسي جواب راکړي. موږ په قرآن پوهیږو، فارسی پوهیږو، په حدیث پوهیږو، هر څه مستقلاس دي، موږ استادان او علما یاست، د دین خلک یاست، موږ تاسو احترام لرو، تاسو موږ ته محترم یاست. لکن خو تاسو راسي ته خبره وکړي که مسلمان پوه شي چې دوی جنگ دی پر خپل جنگ کې تاسو سره وکړي، کنه کې دغه باغ سره جنگ وکړي، نو اوس دا د باغ په یو رقم نه کړی چې پر دې ځای موږ بمبار وکړو، پر دې ځای بمبار وکړو، دا یو ځای موږ پر هر ځای باندې دې موږ نه پرېږدو. تاسو ولې نه مرګ کېږئ؟ ولې دې جنگ نه کوو؟ په خپل आवाज نه پورته کوي، بس دغه د وطن دفاع ده، د وطن دفاع ده. دوه د وطن دفاع نه چې هغه د دین سره اوښتي وي، هغه د کفر ملګری وي، هغه د اسلام د خبرې پرېږدي، لا تاسو تر ابده په ملګری کوو. بیا هم درته وایي که چېرې تاسو سم د موازونه پورته کوي په دې مغالب باندې ټول علماو ته وایي، هغه علماو ته چې اقوال علما هغه علما چې موږ شاګردان یې، موږ د دوی په شاګردۍ فخر کوو، هغه علما چې هغه موږ بالکل په هر څه تاسو بالانو دا قدم وکړي، خدا د زموږ پر حریم باندې دوی حملې کوي، پرېږدي نه په یو رقم نه پرېږدي. بل خبره کبي دا وایي چې پیس موږ باغ دي، موږ بیا باغیان نه، نو هغه بس د وطن خبرې موږ به دغه باغیان، موږ به جدا مملکت موږ باغیان دا یو. دومره خبره دا وایي کدی وایي دغه سره ملګری تاسو کوي په حکومتي سطح ملګری نه ده، که افراد خپل پر سطح لري، هغه د افراد یا څوک منع کولای نشي، چې هر څه وسو کې نس منع کولای. په حکومتي سطح خو موږ دای اطمینان درکو علماو کته چې شک لري، هر څه چې لري هغه کوم خبرې موږ ټول ته ولاړ، موږ ته وایي چې دا بالکل دا کار نشته، دا غلطي ده، هر څوک چې دا غلط فکر کوي، غلط تصور ځان سره کوي، دا بالکل نشته. نو ګرانو محترمینو دغه علما ټول علما ته دا وایي، بیا ورته وایي چې دغه علما دې داسې وکړي چې هغه
سم دم حق دی وګوري بالا دې د پریز خپل پوه چې د راپورټ سي ورته ودی وای چې بالا دا کار مکو کني مصطفی مقابل فتوا او بس مستقیم په فتوا کې ملګری چې اول د کاتر معلم دي دا د کاتر معلم مرګ نه وایي خدای کتابونه ټول په دې کې خو دې تنه چې پلانې استاد په پیډ پلانې نه دا کومر په پیډ موږ مسله زده د پاسه پیډ مستې دې کوم او کته چې تسرات کله بارا وجه سیده او پاسه چې خپل د باغیان واسطه چې کاده چې باغیان ولې کې شي بلی په مشکار نو درس در مرسته د کوي مدار وخت ته وي چې په کار مشکار نه دا خو بل خبره شو بل خبره پاکستان والا مشتوي هغه وای ال ځای راته وای ته تاسو موږ په موږ کې هغه لوی سوي اس مشتسي هغه پالنه کړی ده او دا چې ولې زموږ نه مکارامي وکړه چې څوک یاست نه مکارامه یاست تاسو سورۃ شعراء ته وګورئ هغه به وموسی علیه الصلاة والسلام مبارک ته فرعون به ویله ول داش ورتوال قال علم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين ويلا ولتا مشتا تربيه نو کړه په مشکې تک شنه او ستا په عمر کې تا په مشکې عمر نه کېته چې موږ په ساتنه کې وي تر 10 کال په او بیا دا پیرو کې چې تا وکي چې قتل دی وکي کې تیر مرکې ته دا شکر سره تا غسرې نه نو بیا دورته ولا ورو سید ما دا پیرو کې زبراوت شم خو ځکه نه فکر وځ د وخت خبر تکوم د پای خبره واخ بارا موسی علیہ السلام ورته وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل تا دا نعمت پر ما باندې کړیو هغه د دې لپاره په دې وجه در باندې کړیو دا څه نعمت چې تاسو ما بني اسرائيل د ځان بیان ګرځول شي د اسلام جاني او دا سم بیان نو تا پر ما احسان کړی دی نو تا خو پر ما دا کنه احسان کړیو پاکستان تا پر ما دا احسان کړیو چې زموږ مشر وزیر دفاع جمله عبدالله ستاسو په خانه کې شي زموږ راولا زموږ هغه ډیر ځل مولوی اشرف صاحب نور او دا غره منصور صاحب زموږ امیر ته صاحب وطن کتاب امریکانو تر اوسه پېښې دي دا راولا زموږ د مشرانو خلک تاسو په دې خانو کې زاړه په دې خانو کې لیونیان په دې خانو کې پټاو سو دي ماغونه پټاو سو په دې مخاني لري پرتیر کته موږ سره دا شکل تر موږ سره دا شکل دي چې موږ د ماجور سره دغه بیزتی وکړي چې کافرم نه دي کړی اسرائیل هم نه دي کړی تاسو موږ سره بیزتی نه وکړي دا بیزتی استاد عشان دغه لپاره دا پرمشه سم کړی دغه لپاره هغه موږ اوس موږ په دغه وجه نه کارامي تاکه مکم یو زموږ پرې شو زموږ عالم دې پرې شو زموږ چټي دې پرې شو زموږ مریض دې پرې شو زموږ پنجاب ته نو به بندیان کړي تاسو موږ ته پرې شو تاکه عزت مشترک کړو درنو محترمینو بیا د پای خبرې پر ټول مسلمانانو باندې د پاکستان پر علماو ژغتو چې دا خبره تاسو په غوړ وګورئ مسلې وګورئ تاسو مسلې ته وګورئ کته دا وایي چې دا ورسره ملګری د چټي په سره د حکومت په شکل نه او کته چې دا وایي چې هغه راولار کسه بل د بل څه په نه لري دا مملکت پر بل مملکت باندې حمله کوي دا بالکل چاول د وادي ابتدا کوي دا بالکل خامخا د څوک بلل کې هغه بغاوت پر کړی چې بغاوت پر کړی نشاط ته وکړي کني نو ملګری سي پر دې جنگ وکړي د سره بالات سره پاره ګریاس ولې ورته ولاړ دا خو بل سوال دوما بل اوس نو خپل امیر ته نو څه خبرې کو امیر المؤمنین عبد الله چې تاسو دغه کړی دا هغه صلح کړی د پردي چې ملت په خارج په باندې کې نه استعمالي مش خو په خبره چې استعمال کړي که تاسو استعمال کړي خو می استعمالوي او کوم نه استعمال کړي نو خلک وګړي د پښتو نو ته د کوته طریقه مارک چې دا خلک پر موږ باندې عمله کوي د دې دا معنا په دغه خزه کې تاسو ته ورته د باندې خزه څه موجوده او غدا ته استرابه څه کوي ته وایا ته ودرځه ته ودرځه نو خاطی وطن مغول ځای مول نو درابه څه کوي کوم رقم چې نه مو پرېږدي په یو رقم نه پرېږدي دی ولا چې واسه کارو کې نه دی ولا په در پرېږدي نه دی سم ځای ولا کړ پرېږدي نه دی مشر ولا کړ پرېږدي چې واسه کارو کې په قرار د وخت دی نو درابه ته ورته نه شته به ختم کې ضرورت شي شي نو غراي چې بالا کول وطن لري چې کار څه لري چې اسی ورته ودرځي یا ور وکی بالا ورته ودرځي دغه رقم دا یو ځای نه راځي ولا ما په دې ستګي پټې دی یا بالا ټول ولا ما په دې ستګي پټې یا په خدا پوجا کافر ماینه دي دوه خبره ده چې دا نه چې پر موږ بغاوت کوي پر ټول د پاکستان پر علماء او پر ټول خلکو باندې راځي وزاو راولاسه بس ملګری سره بالا فقط موږ نه پرېږو وسو کده دوی سره جنگ کې هغه ټول په ټول د ملګری لا وکړ ولوسام ته دا فایس کوچ بس هغه دا د ولوسام ورونه دا و ماونه ته وکی دا رقم د چې کې د ټول ماونه ته وکی بالا نه ولې پرېږدي نو هغه د موږ دغه پوجا خو نه کول موږ توای نه دی مونږ پرېږدي چې نو موږ په ځان دی پاکو نو سر دی پات 400 کې هغه ته جایز ده د بچی چې د باغی بلې ملای د باغی په پاپر کوی د وطندار دي موږ ته د باغی نه سوال موږ ته په بیادې باغی دي نو تاسو دا علماء ته دا وایي دا مسلې ته څه نظر لکوي د پاکستان علماء او زموږ استادانو بزرګانو او سیاسي علماء ټول علماء ته دا فکر وټوږي موږ دې ستاسو وطن ولا تاسو چې څه پولیس د باغی ورته وایي د دې امر جایز دي نو موږ پر موږ باندې چاملا وکړو ولې ستاسو مملکت مستند باغی دا تاسو په قرآن کې راغلي د کفایت کې راغلي په کوم ځای کې خدای قرآن ورته وایي چې دا یو مملکت په بل مملکت کې د خپل څوک دا باغی دي مرګ ورته راوړي دا بل
نو ګرانو محترمینو موږ خپل امیر ته هم دا وایو چې بالا بس امیر المؤمنین حفظه الله موږ پر تا جمع وي زموږ امیر دی او ټولو علماو ته دا وایي چې بس خبره یې وکړي ټولو ملت خلکو ته دا وایي چې خبره یې وکړي زموږ په خارج کې چې هر څه زموږ سره سیاسي و هر چې اختلافات ټول سره دا غوښتنه کوي چې راځي سره یو دي چې امیر المؤمنین دې هم جایز خواهشات د ټول ومني جایز خواهشات چې د هر چا ټول دې ومني بیا ورته وایي ودې مني او دوی دې په تر خواهشاتو هغه خواهشات چې خدای ورسول په بدل کېږي تر هغه ټولو خواهشاتو دې چې د ملت تر شا ودرېږي خپل افغانستان دی یو موټی کې پر دې هغه کار وکړي بس دغه ظالم دغه جابر او مقتدی ودرېږي والله سبحانه وتعالى